بعض زنانه د باڼه لګی مصنوعي او نوکان لګی دا ګډ ګډ نوکونه میلاویږي په دې بازارونو کې اوږده اوږده دا لګی دا جایز دی او که نه؟ اولنی خبره دا یادول پکار دی چې دا اکثر زنانه چې نن سبا دا ناروا کارونه کوي نو دی چلونه یې زده کړي د ډمانونه دي او د غیر مسلمونه او دا د ټیویانو او د انټرنیټ او د ډیش برکت دی چې زنانه دا چلونه کوي. زه دې خویندو ته دا ویل غواړم چې ښایست اصل ښایست چې په هغې سره زنانه ښایسته ښکاري هغه دینداري ده او که یو زنانه دا روزي برابر کړي او باڼه اوږده اوږده ولګوي او نوکان ورسره غټ غټ ولګوي که نه ورب الکعبه که پرې ښایسته شي چې څو پورې پکې دینداري دی. او یو زنانه ښایسته کېږي په دې سره چې کله دا د خپل خاوند خیال ساتي او د خاوند د حقوقو خیال ساتي دا په دې سره ښایسته کېږي. په دې چلونو ملونو سره زنانه نه ښایسته کېږي او دا د درنو زنانو کار هم نه دی او دا د دیندارو زنانو کار هم نه دی. نو دا باڼه لګول دې دپاره چې اوږده ښکاري دا حرام دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وصل الشعر نه منع کړي د ویښته په ویښتو پورې لګول. او دویم دا نوکان چې دي دې کې تشبه دی په غیر مسلمو ګوري ځکه چې دا نوکان غټ غټ تکه ډمانې لګوي او د هغوی هغه زنانې لګوي او داسې نیکه زنانه نوکان غټ نه پرېږدي که نه زما دا خبره به غلطه وي هسې دینداره ښځه نوکان غټ پرېږدي او څه ضرورت دی ورته یعنی دیندارې ښځې ته څه ضرورت دی چې هغه نوکان اوږدوي په دې څه کوي؟ نو دا نوکان اوږدول دا د ډمانو یو نښه جوړه شوې ده او د بېدینو خلکو. نو دا جعلي نوکان لګول دا خو د هغوی سره ځان یو شان کول او سبحان الله شریعت تا ته وایي نوکان څه کړه واړه که ته پسې ځې د مارکېټ نه پسې نور رالې ولګوې یعنی الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي او دا زنانه روانه په کم طرف باندې ده د الله نه یره پکار ده. نن سبا د زنانو کې دا قصې ګوره ډېرې شوي دي دا جعلي ویښته لګول نقلي او دا روزي ویسته چې په دوی باندې لعنت ویلی شوی دی دغه شان دا باڼه لګول او دا نوکان لګول او څه ناشنا قصې راووتې نو الله دې رحم وکړي. مخکې ورځو کې تللی وم یو اسپتال ته خو هغه اسپتال خاص د دغه و د دې لکه داسې بیماریانې پکې نه وي چې لکه د معدې او د مثانې او دا بیماریانې ټول د دې بدن د دغه سره سرمنې سره او د دې سره تعلق ساتي بدن سرمن او چربي او دا قسمه خبرې وي ټولې. نو هلته د هغوی سره زه انتظار مې کو ډاکټر لا نه و راغلی هلته کتاب پروت چې دې اسپتال کې د څه څه علاج کوي نو په هغې کې ورکړي په زنانو دپاره یو خاص ډسکاونټ څه دي که څوک شونډې نری کوي نو موږ سره هغه شته که شونډې پیړئ نو موږ سره هغې خاص ډاکټران دي او که څوک پوزه اوږدوي موږ سره کسان دي او که څوک یې نری کوي نو موږ سره ډاکټران شته او که څوک یې راپړسوي نو موږ سره شته او که څوک دا کې او که څوک دا کم حالات راغلي او تعجب به هغه وخت کې وکړي چې ځواشیر ورته پروت وي شونډې نری کوي او غټوي هلکان ورته پراته وي پوزه را لږه داسې که او شونډې داسې که او مخ داسې که دیم بیا چې راوځي وایي چې هلک یم اوس هلکان دا قیسې شروع کړي جنکې به پرې جنکې به پکې ډېر مخکې تلي قصه اوس هلکانو شروع کړي
ما تاسو ته خبره کړې که ما په خپلو سترګو یو دکان ته مونږ ورغلو واړه راسره وو هغوی ځان له سامانه راستو ښه باقاعده قسم رجالي د میک اپ په سامانونو کې دا د سړو پوډر موډر پراته وو نو هغه هلک یمنی وما دا کله کوي د خندا شي ما ته وایي دا دغې نه زیات چلېږي اوس وایي دا شی چلېږي هلکان راماجي او څوک وایي داسې پوډر راکړي چې رنګ مې لږ غنمرنګی شي او څوک وایي چې لږ سپین شي او څوک وایي چې نینګي مې ورسره سری شي او څوک څه وایي څوک څه وایي تا سبحان الله چې روان وخت به څنګه وي خو الله دې په موږ ټول باندې پردې راواچي او د خپلو بچو ډېر خیال کوئ د دوی ډېر خیال کوئ ځکه چې سبا له به ما او تا نه یو او دوی به یي دوی ته دین وښایي دوی ته الله وښایي دوی ته غیرت وښایي دوی ته پښتو وښایي صحیح پښتو هغه نه چې شریعت خلاف وي او چې دوی ښکلی د سړیتوب ژوند تېر کړي ځکه چې دا کوم حالات چې زه وینم چې دا اوس کوم دي که نه نو زمونږ بچي نوسي الله دې د هغوی په حال باندې رحم وکړي ځکه چې هغوی ته فتنې د دین هم زیاتې دي نو دا زنانو چې کوم چلونه شروع کړي دي زه ورته د زړه د کومې د ټولو خویندو میندو لوڼو ټولو ته دا وایم چې له الله نه ویېرېږئ او دا چلونه پرېږدئ ها صحیح د زنانه له میک اپ جایز دی هغه میک اپ چې نقصان ورته نه ورکوي ځان ښایسته کولی شي ډول سینګار کولی شي خو د شریعت په حدودو کې دننه او دا ډول او سینګار دې چا ته کوي خاوند ته دې کوي او که چېرته د زنانو منځ له ځي او داسې سینګار وکړي د شریعت په حدودو کې دننه دې کې هم څه حرج نشته خو دا کیسې چې دا چلیږي او موږ ته خبر یو دا روزي او دا باڼه او دا نوکونه او دا شونډې نرۍ که او شونډې غټې که او پوزه دنګه که او پوزه چیته که دا ناروا دي ټول دې نه ځان لرې ساتل پکار دي الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي الله دې هغوی د بې حیایي نه بچ ساتي زموږ زنانه زمونږ لونه زمونږ میندې الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې د پیغمبر د بیبیانو په نقش قدم روانې شي او څوک چې زمونږ د مسلمانانو زنانه خرابول غواړي او په هغوی کې بې حیایي راوسته غواړي نو رب العالمین دې په دنیا او آخرت کې په شرموي